درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. جناب مفتي صاحب مخکې مې چې کومه پوښتنه کړې وه جواب یې نیمګړی پاتې شو. عرض مې کاوه تر ډېره بریده خو د معارف وزارت او د لوړو زده کړو هغه باید جوابګوی ووسي، خو موږ به خپل معلومات مطابق ضمناً د حل لاره زه وښیم چې څه ده. یوه خبره زه باید واضح کړم چې ځینې خلک له ځانه تبصرې کوي، دا نه یوه ځای درخته ته ولاړ مرکه کوي، دغه ځینې اخلي کلیپ ځینې اخلي د پیتاوي په بنډار لري، ځینې بیا له غربه څخه له بره ځایه څخه غږېږي چې وایي دا خارجي موضوع ده، پر خارجیان باندې فشار د فلانی امارت نه د خپلو انسانانو پر سر باندې سوداوي کوي، نه خلک د فشار سپر جوړوي، اله نه جوړوي د خارجي یا ورباندې مرستې راجلب کړي یا فلان وکړي یا فلان. دا موضوع مطلق نسته، بیا په وضاحت سره دا نسته او د وخت لپاره به هم دا ثابته شي. موضوع فقط علمي موضوع ده او حل په علماو باندې کېږي. د افغانستان علما دي اجماع وکړي، اجماع د علماو هر وخت شته. ودې سره د جنګ جاني څخه وروسته اجماع نه وسوي ځینې په ځینو مواردو کې، حتی غیر علماو اجماع د وسوي اوس قابل قبول دي، جنیو تړونونه او دا نور دغه ته ورته یو افغان علما دي ټول سره راجمع شي. موضوع مطلق علمي ده او ځینې پیچومې لري، ځینې پیچلي مسایل پکښې دي، په دې کې تعلیمي نسوان یعنې په هغو شرایطو باندې وغږیږي چې د اسلام مقدس دین د ښځو د تعلیم په برخه کې ټاکلي دي. یو ګوره سړی وایي په فلاني ملک کې کېږي، دا دې نه راته مثالونه دې نه راته وایي، په نورو هېوادونو کې هر څه کېږي، هغه خو څوک دی نه وایي چې معیار دې نه ګرځي، معیار به د اسلامي فقه دې وګرځوي. بلکل اسلامي فقه کې هر څه واضح دي، فقط دومره ده چې ولس دې پوه کړي، د علما دې په خپله سره پوه شي، امارت دې پوه کړي. امارت اسلامي امارت او ما باور ده دا اوس فعلا چې دغه څه مشکل پکښې دغه هم د علمي موضوع ده، علما دې که داسې وي ټول سره پوه شي، یو علمي اجماع پر دې باندې وکوي او علی قدر امیر المؤمنین هغه په خپلو شیخ ته تاسې بهتر تر ما ښه پېژنئ، یو ښه عالم د دنیا په سطحه باندې د افتخار وړ ده د افغانستان. زما د افغانستان په تاریخ کې بیا داسې امیر رانشي هم دې دومره شجاع، هم دې دومره مدبر، هم دې دومره ښه عالم وي، بیا به کیدای شي کم راسي. خو هغه د علماو خبره مطلق مني، ولې وایي هغو ته دی خبره سپاري پر د دې دیني اړخ مذهبي اړخ راته وښیاست څنګه د هغه داسې فتوا چې ورکړي چې وایي دا پر دغه شرایطو باندې معیارونه دې ورته وټاکي، شرایط دې ورته وټاکي، حالات دې وڅېړي، ضرورتونه د افغانستان د ټولنې ضرورتونه او د هر څه معیاري کول او دا ټول څه پر اسلامي محور باندې راڅرخول، بس همدغه د حل لاره ده. دا که داسې وي چې فرضاً چا راټول چې ولې د معارف وزارت دا دغه دې خو خلکو ته وعدې ورکړي د لوړو زده کړو وزارت، موږ به مکاتب په دغه وخت په دغه تاریخ باندې روانوو، باید وایي استعفا ورکړو. استعفا خو فایده نه کوي، استعفا خو په هغه نظام کې فایده کوي چې هغه انتخاباتي نظام یا بل وي دیموکراسي وي، نو په هغه کې پر حکومت باندې فشار شي. دا خو یو د فشار موضوع نه ده، دا فقط علمي موضوع ده، علمي اړخونه لري، څه پیچلي مسایل لري، نو د دې لپاره چې ګونګه پاتې نه شي، د دې لپاره چې لاین حل پاتې نه شي، د حل لار هر شی لري، او د دې لپاره چې د دنیا په معیارونو باندې زموږ معیار ده د حکومتدارۍ و د ولسواکۍ و د ولسولۍ و د حکومت ضرورتونو و دا ټول د نړیوال معیار باندې برابر شي او اسلامي معیارونه مکمل په پام کې ساتل شوي. مطلق حل په علماو پورې اړه لري، علما د منابرو څخه مساجد، اجتماعات، مطبوعات په هر څه کې دي دغه خبره ښه واضح کړي او بالاخره یو علمي اجماع او په امارت باندې منل، بله د حل لاره نشته. مننه جناب مفتي صاحب. وروستۍ پوښتنې ته راځم. د ژوند په ورځنیو چارو کې مو څومره بدلون راغلی؟ له دې مسؤلیته وروسته چې تاسو ته سپارل شوی، نو د ژوند په ورځنیو چارو کې مې څومره بدلون راغلی او خپلو ماشومانو ته څومره وخت ورکوئ؟ واقعا بوختیا خو ډېره سوې ده دغه وروسته له مسؤلیته څخه مسؤلیتونه چې ډېر سوي دي، حکومت ښارونو ته داخل سوی دی، ما کې خو په غرونو په صحراو کې حکومت و، اسلامي امارت حاکم هم ورپکښې و، خو اوس بوختیاوې ډېرې سوي دي. واقعا هغه څه چې سړی په خپلو ماشومانو سره بوختیا ولري هغه کمه سوې، کمرنګه ده، بل یو ډېر څه توجه دغه ته وي چې بیا خصوصا موږ د ولسي اړیکې را سره ډېرې دي، ولسي دردونه ډېر را سره شریک کېږي، په هغو کې موږ بوختیا زیاتې وي، خو خوښ یو، په دې باندې خوښ یو. مننه جناب مفتي صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او سره له دومره بوختیاوو
بیا هم راغلی په خپرونو کې مو موږ سره ګډون وکړ. مننه کوم، تاسو څخه سلام موفق. نو درنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.